بل سبب مؤمنانو د نجات د زنا نه هغه الاحسان دی، مراقبه ده، ادهان دی، مختلف نمونه ورته ویل شي. ځان کې احسان پیدا کول لم د عبادت او بندګۍ سره تعلق لري. احسان څه دی؟ ان تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله دسي بندگی کول گویا کی ته الله ویني. خدا درجه نشي جوړوله، دومره درجه جوړه ک چې الله رب العزت ما ته ګوري. الله نظر په ما باندې، ادهان د الله رب العزت نظر په ځان باندې قابض کول. په سورۃ یوسف کې مؤمنانو د محسنین لپاره شپږ کرته راغل او یوسف علی السلام چې نجات مندل ځکه الته ورته ویل کیږي چې ان نراک یقینا منګینو ته د محسنینو نه. ته محسن کله چې انسان کې احسان پیدا شي دا هیڅ کله د الله نه فرمانی او خلاف نه کوي. مراقبه پیدا شي، په الله باندې نظر ولګي، د عقیده جوړ شي چې الله ما ته ګوري، ادهان ته ورسیږي، دا هیڅ کله د الله نه فرمانی نه کوي، خلاف نه کوي. اگر کو ډیر خواهشات د ډیر افار وزي ولیکن د الله نه فرمانی او د الله خلاف نه کوي. مالک رحمه الله په موتا کې د عمر رضی الله عنه واقعه راوړې ده. عمر رضی الله عنه یو ورځ ماخستن د مدینه په کوڅو کې ګرځید. امیر المؤمنین د خلیفہ د مسلمانانو اسنه د جيب بشتره باندې قلار پروت دی، خوبونه کې د مسلمانانو فکر وسره د ټول شپه ګرځي. د مدینه کورونه داسې واړه او دیوالونه مدنه میدانې کې چې څو خبرې کوي هغه کوڅې تر اوزي تنگ کورونه هم داسې کلاو کورونه هم نو. عمر رضی الله عنه په دې کوڅه روان دی او په کوڅه کې د یو زنانه غږ راوځي. عمر رضی الله عنه خپل الته وخت چې دی دا زنانه یو څو اشعار وای او دا د ځان سره زمزمه کوي. زنانه په بشتره کې دنه پرته ده په کټ کې او دا خبره کوي چې تتاولا هذا الليل واسود جوانبه وعرقني الله خبيب ولعبه. وای دا شپه ډیره اوږده شوه چې کله شپه اوږده وي او زما جوانب چې دي د ډیر خوب او د څملاستلو د وجې نه دا تور شو. وعرقني الله حبيب ولعبه او دا خبره ما تر من کی چې زما دوست بنوي چې دا غیر سره مې لوبې کړې او ځان مې وسره مشغوله کړې دی. وای فوالله لولا الله اني وراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. وای قسم بالله کو چېرته الله نه او د الله نظر نه په ما باندې چې الله ما یینی لحرك من هذا السرير جوانبه. د دې پهلنګ او د دې بشترینه زما اړخ به خزیدل او بل چې د خپل حاجت پوره کړي. مؤمنانو دا زنانه چې خاوند مسافر دی وګت سفر کړي دی خواهش او شهوت لري ولیکن د دې بشترینه نه پاسي. ولې دا جمله وای چې فوالله لولا الله اني وراقبه قسم په الله کو چرته الله نه چې الله ما یینی د دې بشترینه به خزیدل. هیڅ معنی نشته د دې زنانه خاوند نشته په کور کې نور څوک نشته هیڅ څوک نه پیږي ولیکن د الله رب عزت رویت په ځان باندې ګړي. دا عقیده زمون جوړه شوې ده چې موږ دې ګناه ته نږدې کیږو د معصیت ته چې الله رب العزت ما یینی. ابن رجب رحم الله واقع راوړی و یو ځان د یو زنانه نه مطالبه وکړه ډیره څنګه کړه په ورته سید الخ الابواب دا کار به وکم خو دروازې بند کړه ټول دروازې بند کړې ورته چې دروازې بند نشي دا زنانه ورته وي چې یو دروازه مفتوحه ده دا هغه سره بچګي د الله دروازه د مفتاحین او مفتاح ته ګوري کټولې دروازې بند کی سوري بند کی رڼاګانې بند کی او دنه بشتره کې پریوزي مؤمنانو د الله دروازه نه بنديږي. دې ته موږ فکر کړل هیڅ کله نه بنديږي. علماء دا واقع راوړي یو کس دشت او بیابان ته لاړ یو ځنګل ته چې ونی دي تورتم دي هیڅوک نشته وای د ځان سره ویلې چې آیا زه په دځای کې ګناه او معصیت وکم آیا الله رب العزت به ما ویني. وای دا آیات اواز راته چې الا يعلم
دا سړی نه پوهېږي چې دا پیدایش چا کړی دی او دغه پیدایش والا هو اللطیف الخبیر ذات دی چې باریک څیزونه ویني. ابو العتیه رحم الله ډېر عجیبه خبره کړې. هغه وایي چې اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. وای کله چې ځان له ځای ته لاړې دشتې ته لاړې او بیابان ته لاړې وي وازې شي داسې مه وایه چې زه یوازې یم، داسې وایه چې قل علی رقیب، ما سره نگهبان ذات شته. ولا تحسبن الله یغفل ساعه، او داسې ګمان مه کوه چې الله یو ساعت د یو چا نه غافله کېږي، او داسې ګمان مه کوه چې زه به پټ یو ځای کې یو عمل وکړم. ولا ان يخفى ما يعيب، د الله نه هیڅ شی نه پټېږي چې یو شی دې پټ شي. یو کس د یو زنانه نه مطالبه وکړه، انکار یې وکړه، خلک دي شپه شو، خلک ټول وده شو، په دې کې راله ورته چې نام الناس، خلک وده شو، حاجت پوره کړه. وایي دې زنانه ورته ویلې چې پورته یې وکتلې، سړي ورته ویل چې پاس څه شی نشته، صرف ستوري دي. وایي زنانه ورته ویل چې اين موکوکبها، د ستورو پیدا کوونکی چیرته دی؟ ته په خبرې آیا په هغې دې دا عقیده شته چې الله رب العزت وده دی او که یخ دی؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله باندې خو خوب نه راځي، ټول خلک وده شو، الله خو یخ دی، ما او تا خو څاري، ما او تا چې یو ګناه ته او معصیت ته او د الله نافرمانۍ ته نږدې کېږو. آیا دا ګمان هم کړی دی چې الله رب العزت دلته ما ویني، الله ما څاري، د الله نظر په ما باندې؟ قحطاني رحم الله فرمایي ډېر عجیبه خبره کړې د اهل الایمان والا دپاره. هغه وایي چې اذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى العصيان، وایي کله چې د یو ګناه سره ځان له شي، یو ځان له ځای کې، او د ګناه 100% اسباب ته مهیا دي، نفس هم دا غواړي، والنفس داعیة، نفس چې داعی دی دې ګناه ته چې دا ګناه وکړي. وڅه وکړه؟ فاستحیي من نظر الاله وقل ان الذي خلق الظلام يراني. وایي د الله رب العزت د نظر نه حیا وکړه، او داسې وایي چې دا تیاره چا پیدا کړې ده، دغه ذات ما ویني. نن چې ته زنا کې، ته چې غلا کې، ته چې قتل کې، د یو مسلمان ضرر او تکلیف کې، دا ټول خلق غایب دي، ولیکن د دې ځمکې اسمانونو مالک او دیان ذات دا نه غایب کېږي. الله انی معکم اسمع وارى، زه تاسو سره یم، ستاسو ټولې خبرې اورم او هر څه وینم. ابو الجلید رحمه الله به خپل ملګرو ته وصیت کوه، کله مطالبه د وصیت وشوه، چا به ورته ویل چې وصیت راته وکړه، هغې ورته ویلې چې فاستحي من نظر الاله، د الله د نظر نه حیا وکړئ. که چېرته ستاسو دا عقیده وي چې الله ماني نه، ته مشرک یې. یو سړي دا عقیده وي چې په دې ځان له کوټه کې او ځان له ځای کې الله ماني نه، ته مشرک یې. او که دا عقیده دې وي چې الله ماني نو الله رب العزت څنګه سپک نظر کوونکی ګڼي؟ که یو ځان له ځای کې ګناه او معصیت کوو، دروازې بندې کو، پردې راواچو، د دې دپاره چې یو انسان، یو ماشوم په موږ باندې رانشي، د ماشوم د نظر نه حیا کوو، د هغې نه یېرېږو. وایي الله رب عزت سپک نظر کوونکی مه ګڼه. دا د ځمکې اسمانونو مالک، دا ستا خالق، دا تی چې پیدا کړی، د هر څه چې د هغې په لاس کې دي، د دغې ذات نظر ته سپک مه ګوره. دا د الله رحم دی چې موږ د څه نه وایي، خو د الله رحم نه وی نو وختي به موږ د هلاکت او تباهۍ ته رسېدلی، لیکن ګناه کوو، دغه رب را باندې پرده راچوي، څه راته نه وایي. مؤمنانو، حیا ځان کې پیدا کول پکار دي، د الله نظر په ځان باندې لګول پکار دي. هر معصیت او ګناه چې ته کې، الله ته ګوري. دا خبره په دې غوږونو اورو، او باید دې زړه کې ځای ورکړو دې، دا به الله کمالیږي چې په دې زړه باندې ومنو هر معصیت او ګناه او نافرمانۍ ته چې نږدې کېږو. زما او ستا دا نظر چې الله رب العزت ما ویني. که یو سړی زنا کوي، فحشا کوي، داسې فکر وکړه چې آیا په دې حالت کې الله تا خوښوي؟
په دې حالت کې انسانان هم تا نه خوږي خزه او بچی هم نه خوږي د یو سړی بچی د پلار د زنا نه خبر شي دا پلار به څومره سپک د دې بچو په سترګو کې راځي نور خلک ولا پرېده اش چې ستاسو نطفه نه پیدا دي ته چې دې ګناه ته ونږدې کېږي دا الله رب عزت خطرې ګناه رسول الله فرمایي چې الله په غیرت کې راځي او دا الله غیرت په هغه وخت کې راځي چې یو سړی د زنانه سره ملاو شي او بدکاری وي الله په دې باندې ډېر ناراضه کېږي مؤمنان باید د دې نه ځان وساتي